بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه درویزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو ته خوږ درمل ګرځا او رحمان ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو لوړ دیر کې بیا په لوړ دیر کې پیټو دره په پیټو دره کې بیا یوه غري وسوکه ده یوه سیمه ده جي باندګۍ ورته وایي هغه سیمې ته زه راغلی یم جي. کور د زوجلا دی کوم چې د شپږ کالو نه پک کور پروت دی جي د ټي بي او د تور زیړي په دغه رنځ کې مبتلا دی. موږ راغلي یو نن دا که بجنګۍ به تاسو ته ښکاري جي مصطفی نوم دی جي پنځم کې سبق وایي او دا چې کوم دی جي د پلار دپاره سوال کوي جي بازار ته وځي کله سل راوړي یا نه راوړي ډېر زیات یو امتحان دی جي د دې د غر دا سیمه د دې د خلکو سره په جنګ دی جي دوی دلته ژوند جواب کوي جي دا ماشوم به تاسو ته ښکاري دا دلته سوال کوي جي او د غر وسوکې د زموږ د ریکارډینګ هم په یو غر په څوکه کې دی جي پانډګۍ ورته وایي هغه علاقه ته راغلی یم. دې ماشوم ته مې چې وکتل ډېر زیات خفه م شوم او افسوس هم راغی چې د دې د ښکلي مستقبل وخت دی خو د بده مرغه دا ډېر بده مرغه چې پلار یې په کټ پروت دی کور پردی دی او دا نیک خپرونه به کوو موږ سره اوسئ. عزتمندو کتونکو څنګه تاسو ته پته را کور تاسو به ګورئ په دې فوټیجو کې جي کور د کرایې دی د غر څوکه ده جي زه رالم باندګۍ علاقه ده پیټو در کې دا زلا کاکا جي کور ته رالم کوم چې د شپږو کالو نه د تور زیړي په دغه رنځ کې په دغه بیمارۍ کې مبتلا دی او د هغې سره سره د ټي بي مریض دی جي زه نن رالم د دو کور ته دا ماشوم تاسو ته ما وم ویل چې دو سوال کې بهر بازار ته وځي او سبق هم وایي نو ډېر افسوس راله راغی جي رالم او دا نیک خپرونه به هم کوو او د دوی چې څونه درد دوک دی فریاد دی چې تاسو ټول مخامخ پرېږدو عزالله کور ودان راسه ناست هغې زه هم خبرې اترې کوو جي دلته ناست هغې زه هم خبرې کوو د دې خاوند د شپږو کالو نه راسې بیمار دی په ټي بي او دغه تور زیړي په رنځ کې مبتلا دی جي چې څونه سختن نه د څونه دوک نه تېرېږي جي موږ یو خو وبال هم ډېر زیات خراب کړو کرونا وایرس او بیا چې داسې غریبې کورنۍ نن ډېر زیات پساوئ ځکه چې د وخت په زورور هم دی الله وبا نه راوستی کوي ځکه چې یو ډېر تکلیف یو ډېر ازمیښت جوړوي د هغو کور ودان ناسته ناسته د عزالله کاکا جي دغسې به هم خبرې کوم. خورۍ څنګه طبیعت ښه دی؟ دا راته ووایه خورۍ زه خبر شوم چا راباندې غږ وکړو مونږ دلته رالو دا ماشوم سوال کوي وایي بهر ګرځي سوال کوي سبق ویل نه وایي خورۍ سبق وایي خو هم سوال کوي که نه جامه په ضرب د استمدارک نه لګي. دا راته ووایه عزالله کاکا جي چې کوم دی که نه اوس تا خو راته وایي چې داخل دی د څو مودې نه راسې بیمار دی؟ لس ورځې لس کاله کېږي. دا راته ووایه په درد باندې څوک راغله ستاسو تپوس پوښتنې له؟ نه بیمارۍ شپږ کاله وشو. څه بیمار دی؟ تور زړي او زړ نغالو ټي مرض دی. ټي بي مرض دی ښه علاج روان دی که نه؟ علاج که خو ښه کېږي نه ولې نه ښه کېږي؟ نه علاج ولا کوي نه ښه کېږي. کور هم پردی دی که نه؟ ستاسو باندې څونه سختي تېرېږي په دې کور کې؟ دا موږ ډېر هم سخت تېرېږي دا جامه پیدار نه وړی نه ښایست هم نه نه غوړي هم نه چوچیني هم نه. د دې غر څوک د څوک لیوني نه دي راغلي ستاسو تپوس یې کړی؟ نه. دا ولې خورۍ د زړونه دونه سختي؟ تپوس هم نه دی کړی. غوړې صاحبه جیداده خلک دی دې سټه راتلم ډېر غټ خلک دی که نه تاسو تپوس پوښتنې نه راځي خورۍ؟ نه دی راغلي. ولې نه راځي چا سره درد احساس نشته جي؟ نه چا سره زبردست نه دی کړی. دغه لورکۍ ته ګورې او دغه ماشوم زوی ته ګورې خفه کېږي؟ زه بې خفه کېږم. د خلکو دا بچي روغ ښایسته سبق یې ښکلی مستقبل یې پوه شوې او دا خاوندان هم روغي نو ته خپل ته ګورې په زړه دې څه تېرېږي خورۍ؟ ډېر سخت تېرېږم چې ته سبق وویل زه له مدرسه یې ویل نو ښه به ویل زه باندې خفه کېږم. ته چې ډېره خفه شي بیا دې زړه له څه راځي خورۍ؟ زړه له خفګان راځي بیا خفه کېږم غورځېږم. د خاوند دا بیماري د خفه کوي هسې خفه ته مه ده اوسه پاړ کې څوک لیوني نه دي راغلي ستا تپوس یې کړی وی؟ تپوس مې نه دی کړی داسې راغلي بیا څوک نه تپوس نه دی راغلي. دا راته ووایه خورۍ د خوراک څښاک څه کوئ دا خو ستاسو حالات خو ما دا یو ماشوم دی که نه اویا روپۍ ورځ راوړي دا خو سړي دا زړه سم راجی یو
چاله شل ورکړي، چاله 10 ورکړي، چاله 100 ورکړي والا. دې ګزران څنګه کېږي خورئ؟ نه دې گزاره نه کېږي. ستاسو په دې خاوند به څونه خرچه راشي چې دا ښه شي؟ دې باندې پته نه چې څونه خرچه به پرې راځي نو. ډاکټران څه وایي چې څونه پرې راځي علاج باندې؟ داسې نه دي ویلي. میرګو هم بیمار دی؟ میرګو نه ټیک مرض دی، تور تړی دی. صحیح شو جی. عزتمندو کتونکو تاسو وکته جی د خورکۍ سره خبرې ختم شوې ځکه چې ډېرې سختن دی، ډېر یو تکلیف دی جی، یو ازمایش دی په دې کور باندې تېرېږي پې. د غري وسوکه د موږ رالو نن یو هڅه مو کړه او د دوی چې کوم والد صاحب دی هغه بیمار دی داخل دی، یعنې هغه هم ما بس انټرویو شوی وی خو هغه بدقسمتۍ نه بیمار دی جی او د ډېر شپږ کالو نه راسې بیمار دی. په ما یې غږ وکړو راشئ د دې کور د حالات به هم تاسو ګورئ جی، تاسو ته به اندازه لګي چې څونه درد پکې پروت دی جی، څونه فریاد پکې پروت دی. وړوکې غوندې دمه اخلم بیا د دغې خورکۍ څه هم خبرې کوم. خپل کچکول به ګرځوم، خپل رباب به ټنګومه، باباګان را لړزوم، شاه زلمي بیداروم. مندو کتونکو د دغه عزالله کاکا جي لورکۍ را سم ولاړه ده جي، د هغې سم خبرې کوم. څنګه یې خورئ؟ خیر دی. د دې ځای کې څو مودې نه ژوند کوئ؟ کور پردی دی؟ پردی. کاکا جي د والد صاحب څو مودې نه راسې بیمار دی؟ شپږ کاله کېږي. کور پردی دی که نه؟ پردی. علاج روان دی کاکا جي؟ څه بیماري ده؟ ټي بي او زیړ زیړی دی، تور زیړی. تور زیړی ده، ټي بي ده، شپږ کال نه راځي. تاسو ډاکټر ته ونه خو؟ نه م دی خوړی. ولې پیسې نشته؟ چې پیسې نشته. د پیسو د وجې نه دوی علاج پاتې دی؟ تم به څوک نه راځي ستاسو دپاره چې ستاسو د اواز کې دي؟ نه. سکول سبق ته ویلی دی؟ څونه؟ اتم کې یم. اتم کې؟ اوس دې سبق ده؟ ځم. دا راته ووایه سکول ته لاړ شي که نه کپړې پیزار دي وي؟ نه. ته بهر وځې خپلو کلاس فیلوګانو سره روان یې که نه زړه ته یې څه راځي؟ خفه کېږې ورته د هغو هر څه یې ښکلی مستقبل یې پوه شوې ښایسته هر څه یې ته ورته خفه کېږې خورئ؟ زړه ته دې څه راځي؟ خفګان. چې ډېر خفه شي بیا دې زړه څه راځي؟ ژړا. ستاسو اختر څنګه یې؟ اختر اوس تېر شو که نه؟ اختر هم څنګه یې؟ دا صحیح نه یم چې ګډوډي. دا وخت زموږ ډېر درانه پښتانه تاسو ګوري که نه؟ دا وخت مونږ ګوري ډېر پښتانه څه ویل ورته غواړئ خورئ؟ څه مطالبات څه غوښتنې دې شته د خپل والد صاحب دپاره؟ زموږ سره مدد وکړي. عزتمندو کتونکو څنګه تاسو پروګرام وکتو چې د خوراکو خبرې هم تاسو واورېدې جي. دا عزیزالله بچنګی دی جي، مشر زوی دی او دا یو زوی دی جي، دا یو دوست سرمایه ده ځکه چې هغه د میرګو په دغه ټي بي په دغه بیمارۍ کې مبتلا دی، تور زیړی هم دی، چېرته تور زیړی او چېرته ټي بي والله وجل کوي. د هغو دغه بچنګی را سم ولاړ دی، مصطفی یې نوم دی، پنځم سبق دی او دا بازار ته وځي سوال کوي د خپل والد صاحب علاج دپاره. ستا څه نوم دی مصطفی؟ سبق یې مصطفی بچی؟ سویم کې؟ پنځم کې. پنځم کې؟ ښه اوس یې چټیانې دي؟ ښه دا راته ووایه سوال به یې وځي ته؟ د سهار 9 بجې لاړ شم، ماسپښین 2 بجې 3 بجې راځم. ښه بیا څه له وځي؟ سوال له وځي؟ څوک پیسې درکوي؟ یوه 500 یو نیم سل. دا خو ډېر لږ دا خو ستا دی ته چې کله دغه ته راځې که نه د پیټو درې ته پرې راځي نو دا خو کرایم نه کېږي نو څه کوې؟ الله په دوی ته وایم چې مونږ څه مدد وکړي. مدد څوک وکړي؟ څوک مشران وي. مشران خو تا نه ویني که نه خو چا سره مدد نه کوي؟ یا مشران یا کشران وي څوک وي. ښه روزانه ته سوال لوځي بچی؟ ښه او چې لاړ نه شي په کومه ورځ که نه نو بیا څه وي کور کې؟ نه. هېڅ هم نه وي؟ نه. نو هسې خفه کېږي؟ ستا خو د ماشومان ښکلی سبق خو یې پوه شوي لوبو له وځي د مازدیګرې ستا لوبې وي؟ نه. ستا ښایسته کپړې وي؟ نه. ستا ښایسته بیزار وي؟ نه. دا ولې نه وي؟ کومې جامې اغوستې دا د اختر دي.
اوه دا د اختر دي نور دي نشته که نه نه نو دلته بهر وځې که نه د دې خانانو د دې غټو خلکو مخاوريز بچو ته وګورې خفه کېږې ورته زړه ترې څه راځي جړه جاړې بیا ښه اوس اختر تېر شو چا له څه در نه کړه نه ولې زار ولې در نه کړه زړونه سخت شوي دي ته چې ډېر خفه شي که نه کاکاجي ته وګورې دغه مورکۍ ته وګورې غورۍ ته وګورې زړه ته یې څه راځي قربان جړه راځي څنګه جړه درځي خفه کېږي ښایسته ماشومان د ګورې نو بیا خامخا زړه ته خفګان راځي که نه بره ګوره هلته ګوره کیمرې ته ګوره انشاءالله موږ څه ودرېږو ښه څه غوښتنې دې شته د دې غټو مشرانو ته وخت مهال ګوري څه ویل ورته غواړې قربان څوک یې یا مشران یې کشران یې هغوی ته وایي چې موږ څه مدد وکړي ښه مدد وکړي انشاءالله ستاسو ته به ودرېږي ښه دا نمبر خو زموږ کتونکو ته مخامخ که ویې وایه ورته ښه یو ځل دا نمبر دی نو ښه دا ورته ووایه ویې څه ورته ووایه 0343978219 بیا یو ځل ووایه 0343978219 عزتمندو کتونکو دا د دو نمبر دی جی چونکې دی د تره دی دغه چې د دو د کوم والد صاحب چې دی هغه بیمار دی او بل د میرګو مسلې ده نو اکثر نمبر ورسره نه وي نو دغه نمبر تاسو له ما درکو جي د دې عزیز کاکا جي د کور دی جي دغه ما تاسو له درکو نو چې ستا څونه هم زکاتونه وښکي پرې مخ پروت باندې بلا زکاتونه تاسو تقسیموي نو کوشش وکړئ چې دې کور ته راورسوئ جي ځکه د دو د فریاد ما تاسو ته کېښودو دو سره خبرې هم ختمې شوي ځکه چې پړې زوره ته ما خبر راوستې دو چونکې خبرې کولی نه شوي نو زه به ټولو پښتنو ته یو ګزارش وکړم د خپلې کیمرې په تواسطه دا عرض به ورته وکړم چې دې کورنۍ سعودي کې ځکه چې د دوی چې کوم والد صاحب دی جي هغه بیمار دی او په داسې رنځ کې اخته دی چې علاج د یو طبیب سم نشته علاج طبیب څه شته خو اصل کې پیسې وسایل نشته نو زه به ټولو ته یو ګزارش وکړم د خپلې کیمرې په تواسطه سره جي زمونږ غریبه سیمه ده ډېره په اسمان د علاقه ده بیا مې دې غر ته کته او بیا مې د دو د ژوند ته کته نو ډېر زیات پرې خفه شوم افسوس هم راغی جي د دې چې کوم ایم این اے د ایم پي ایز دی هغه ته هم ګزارش وکړم د محبوب شاه صاحب ته او شفیع الله خان صاحب ته به هم یو عرض وکړم چې تاسو خو کارونه شروع کړي دي خو روډ به کېږي جي روډ به وروسته کېږي ځکه روډ هم زمونږ بنیادي مسله ده بنیادي زموږ حق دی اب هم راکوئ خو بله زما دا مطالبه ستاسو نه ده غوښتنه مې ده او ډېره مودبانه ګزارش به مې وي درته چې دې بچنګو سره ودرېږئ جي په دو کې سم نه دی پاتې ځکه چې 4 میاشتې وبا تېره شوه دو به نه وتله ښه دا راته ووایې په وبا کې به وتلې کرونا وایرس کې که کور به وي کور به وي نو زما به عرض وي دا ګزارش به وي ورته چې د دو سره ضرور ودرېږئ جي د خپله خپرونه هم دلته راغونډوم خپل کور باته او رحمان له ورکړئ اجازت د لوی الله فامان